د کامیاب ژوند یو څو خبرې نن زه تاسو سره شیر کول غواړم. اول، جاهل انسان سره به بحث نه کوي. جاهل انسان مخې ته د عقل خبره نه کوي، ځکه چې جاهل چې کله وویني چې هغه په بحث کې تا نه وروسته پاتې شو، نو هغه به تا خپل دشمن ګڼي، ځکه هغه خپل هار چې دی هغه نشي برداشت کولی. همیشه په ژوند کې داسې انسان انتخاب کوئ چې هغه ستا له عزت راکوي، ځکه چې عزت چې دی هغه د محبت نه ډېر اهم دی. دریم، هر انسان چې دی هغه خپل د ژبې شاته پټ دی. که ته غواړې چې دا انسان ته وپېژنې، نو پرېږده چې هغه انسان یو څو خبرې تا سره وکړي. نن سبا دور کې دولت چې دی هغه ټول نه غټ حقیقت دی. دولت مخې ته محبت اهمیت چې دی هغه هم کمیږي. پنځم، غصې والا انسان همیشه د صحیح فیصلې نه محرومه پاتې کیږي. که بهترین انسان جوړېدل غواړي، نو خپل غصې باندې کنټرول وکړه، ځکه چې په غصه کې په قهر کې کومه یو فیصله چې هم ته وکړي هغه وروسته بیا ته پرې ډېر زیات پښتاویږي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.